داسې کار وشو اکثر په یو نیم سړي باندې د حادثې سره تعدي راشي نو په لاره را روان نو بس د بره سایډ نه یو کس رامنډه والې مو ورته ویل لکه څه چل دی نو هغه په تعدې کې و چې بره ډوډۍ ټوډکې وجنګېدو شیخ سوزکې او سور سړی ورته راسو ستاسو په زما په خیال اوس دماغو کار وکړي یو کس دکان ته ورغی نو دکاندار ته وایي چې دکاندار صاحب ته وایي چې صاحب د المارۍ په څو خرڅوې هغه ورته وایي چې هلکه زه په قمقلانو باندې څیز نه خرڅوم دی وته دی یاره دی وایي چې زه ما ورته څنګه پته ورته ولګي چې سړی قمقل دی ته یې ځان یې بدل کړی څو وخت پس بیا راغلی ورته وایي صاحب د المارۍ په څو خرڅوې دی ورته بیا وایي هلکه زه په قمقلانو باندې نه خرڅوم په درېیمه ورځ بیا ځان یې نور هم بدل کړی دی بیا راغلی ورته وایي صاحب د المارۍ په څو خرڅوې هغه ورته وایي لکه څو پېرې مې پوه کړې چې په قمقلانو یې نه خرڅوم دی ورته وایي یاره جي وایي ته څنګه پته تاته لګي چې د قمقل یم ما ورته وایي دا ته چې څه شی دی د المارۍ نه ده دا فریج دی یو پوډري نه چا تپوس وکړه چې یاره جج د فیصلې نه پس د پن دا څوک ولې ماتوي نو دی ورته پس داسې سټایل کې وایي چې یاره زما په خیال چې دا د دې بټو صاحب د لاسه او ورته وایي چې هلکه د بټو صاحب د لاسه څنګه خو یاره جن د بټو صاحب د څنګه دا پانسي واوروله که نه نو بس په هغه ټایم کې تیسوکه پاتې شوې وه نیمه ماته کړې نو اوس هم خلک چغې وایي چې آج به بټو زنده ہے کل به بټو زنده یو کس داسې کار کړی چې اسخر کره تللی او روټۍ له غوښتی نو چې هلته روټۍ ته ناست دي په روټۍ کې وله کچالان راوړو نو دی په یو کچالو پسې نښتې لوڼۍ ور وړي او هغه تې دانګې بیا لوڼۍ ور وړي بیا تې دانګې خواښه ورته وایي بچي دا پرېږده دا بسخې بل بدل راوړو او ورته وایي نه نه خواښه بھائی دا شی مو اوس تړی کړی دی تېښتې نه دی یو دوه پوډریان کټ کې پراته وو نو بس زه تنګ وو نو یو پوډري ته پرېوتو نو دا بل ورته هلکه راوخېږه زه پکې وشم فرخان به ته یو بله وکړي چې بیا راته کېږو تا خپله خبره کمپلیټ کړه ټوله مړه بیا ځان کښېنه وضونه کوم دی نه مخکې یو ځای کې چا ډزې وکړه نو هغه کور خوا کې کس راووتو قارېدو نو بس هغه هلکان ولخواله رالې یاره چې جي وایي سي چلو شو او ته یې خدای مو تباه که ستاسو د ډزو د لاسه د غوا مې بلډ پرېشر ښه دی او ښځې مې پوړې وشلولې اوازونه د ماشومانو دپاره د بابوجي اواز دی او وایي چې اوهو بابوجي څونه خپل ایکشن جکشن ایرپورټ دی ډېر ناکاره په پردي ایرپورټ کې ځان نیغ نیغ دی اوس به د خیر سره جاز ته خېږم او الوزم به پاسه وه ګیر ور بدل که اوهو دا خو زه ګیر راورسېدو اګېټ والا ورته وایي چې لکه خو دې خوا مخ او بس دی دونه سفر دې وکړو خوشه اخواشه تورې چمک پټۍ ته هم خبرې زده کړې زه درته ګورګورې خرڅوم په ایرپورټ کې بوت ته خیال شي اوسې لکه بابوجي دا خو زما په خیال د مودي هغه پلار دی راشه د مودي د پلار لږ وتخنوه خط لکه دا خو څه نه وایي هله تخته بابوجي پولیسو ولیدې تخته کې نه ګوره که ګیرې کړې خرڅۍ دې په دې خلکو خو په دې تجارت شروع کړی دی دا امیتاب آواز دی چې ارے خبیث घर भी हमारा काम भी हमारा और तनख्वाह भी हमारी और हम पर उनके निकालता शाहरुख खान होते हुए अरे साहब जी अरे घर भी तुम्हारा काम भी तुम्हारा और तनख्वाह भी तुम्हारी लेकिन आगे हमारी بیا ته یو دوه وازه نور کوم ټایم کم دی دا بی اواز دی د جاناني اواز دی دا وایي چې مور جانان ته وایي چې جانۍ ته له کومه خو ته چې ښکلې شان جانۍ وګوره چې داسې قدرمن هم دی زما هم قدر کوي او د دې بوډا پلار دی هم قدر کوي او کنه ما ته پته ده دا به ما ته مور وي ځکه خو ستا په شان په بدا وړي ته دې کنه
دې سره خرابې یارې سره بچه تا خو پرېږده چې صرف ما ته خبرې وکړې دی خو صرف دې نه پیدا دی دلته خو نور څه نشته دی او کنه مور یې اوس لږه زما سره د دې نه غم شه بلې ورځ مې وویل چې واده رانې وکړه نو د ځان دپاره ټپې غمورې او اوس یې بیا زما په خیال اوس دې غر دی کې مونږ ته لنګتېږ دی بچې څنګه چل به کومه دا جنۍ د ځان له کتلې ده او که نه څه به کوم نو اوس یې مورې دا د خو په تېره چې زه دونه ښایستې وم خو سندر یم نو لکه ما اورېدلي وو چې هغه به ما د لیدم د تورې چمک پټې به شنجمک وایي که نه نو اوس د هغوی کره ورشم اوس ایستره له د هغه لورو غواړه مننه یو څو ټکي دي زه خو شاعر نه یم خو داسې مطلب شوقې مې لیکلي چې څه وایه رښتیا وایه څه وایه رښتیا وایه ښه وایه رښتیا وایه دلته هر یو ښکلي ته زړه وایه رښتیا وایه څوک که څه رشوت درکوي مه وایه رښتیا وایه او د بل په انتظار نشي د بل په انتظار نشي ته وایه رښتیا وایه او بې کلمې خلکو ته خره وایه رښتیا وایه